ذبیح الله مجاهد ټولې نړۍ ته څنګه ولې اخطار ورکړ او بل خوا یې د نجونو مکتبونو باره کې څه وویل؟ دا هر څه په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي نړیواله رسمیت پیژندنه خلکو ته ډوډۍ او رزق نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه د پښتو BBC په یوه ایکس سپیس کې وویل شاوخوا 15 هیوادونه چې په کابل کې سفارتونه لري موږ ورسره ښه روابط لرو او دوی په خپلو زړونو کې په رسمیت پیژندلی یو، اما د امریکا د فشار او سیورو له کبله رسمي اعلان نه کوي. د ښوونځیو پرانیستل او نه پرانیستل زموږ له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري. که موږ مکاتب خلاص هم کړو نړۍ مو په رسمیت نه پیژني ځکه عقیده یې راسره لري. مجاهد زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان موضوعات اوس کلیشه‌ای شوي دي او د ستونزو د حل پر ځای ستونزې زیاتوي. د طالبانو دغه ویان وویل د نجونو زده کړې اړتیا ده، خو اوس دغه موضوع پر ستونزو بدله شوې او کار کوو چې حل شي.